برېښنا انرژي پراختیایي پروژو کې د ولسي وګړو پراخه همکاري. د هیواد په مرکز سویل غزني ولایت کې د برېښنا انرژي ویش او پراختیا 41 پروژې یوازې د ولسي ملاتړ او همکارۍ پر بنسټ عملي شوي. د غزني برېښنا ریاست مسؤلین وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د نږدې 200 میلیون افغانیو په ټولیز ارزښت د برېښنا انرژي ویش او پراختیا 41 بېلابېلې پروژې د ولسي همکارۍ پر مټ بشپړې شوې دي چې ورسره عمل په دغه ولایت کې د برېښنا انرژي پیرودونکو شمېر نږدې 2 برابره زیات شوی. د مسؤلینو په وینا یادې پروژې د غزني ښار او اړونده سیمو په کچه پلي شوي چې په ترڅ کې یې د 200 کیلومتره په دوام د ټیټ او منځني ولتاژ شبکې فعالې شوي. سلګونه کیلومتره په اوږدوالي د برېښنا لیږد مزي غځول شوي. 41 ترانسفرمرونه شبکې کې اضافه شوي او همداراز د شبکې اړونده ټولې تخنیکي اړتیاوې په پیاوړي معیار بشپړې شوي. نه مخه تر امارته تقریبا موږ 15000 مشتریان درلود، اوس تقریبا د 10000 نه اوښتي دي. اوسنۍ نوې شبکې زموږ ټول د خلکو مشترکین د مځکې لاندې خپل لاینونه کورو ته کشي، هیڅ د خلکو لاین به تاسو هوا کې ونه وینئ. د اقتصادي او ټولیزې ونډې د پراخو ښو اغېزو سره مل د دغو پروژو پلي کېدو نه یوازې د برېښنا انرژۍ د لاسرسي کچه لوړه کړې بلکې د کوچنیو او منځنیو صنعتونو، سوداګریزو فعالیتونو او خدماتي سکتور د ودې لپاره یې هم ښه زمینه برابر کړې. دیگه قبلا که بود با مشکلات بسیار زیاد مواجه بودیم. اینجا چند دانه ماشین در حیات باز ببینین 4-5 دانه ماشین استهلاک شده. دیگه هر روز عوارض بود برای مردم، در 24 ساعت 4 ساعت آب بود، دیگه اصلا آب نبود. حالی که برق اومده دیگه خیلی سهولتاش در 24 ساعت مردم آب داره، بسیار خوش هستند. ماشاءالله ټول مشکلات مل سوي دي. ښه روشنایي د منطقه کې جایدادو سرونه هم ورسره لوړ سوي دي او ولس په خپله پانګه باندې یا په خپله دلچسپي باندې یا له وطن سره مینه یا له خلکو سره مینه په دې خاطر باندې دا پروژه تکمیل سوه. مردم وادار کردن که تا ما این پروژه را شبکه سازی کنیم، بریم به ریاست محترم برېښنا درخواست بدیم، زیر نظر از اونا اسکیچ برآورد کردن بر از ما. د یادونې وړ ده چې غزني ښار د برېښنا انرژي له ډاډمنو خدمتونو څخه برخمن دی. د هوا تودوخې لوړې درجې سره مل پیرودونکي لا هم په نورماله بڼه په شپه ورځ کې تر 100 ساعتونو پورې برېښنا انرژي ترلاسه کوي. په ټوله کې د نفوس او ښاري پراختیا له زیاتوالي سره سم د برېښنا انرژي خدمتونو پراختیا به د اقتصادي او ټولیزې ودې په بهیر کې اساسي ونډه ولوبوي او د دغه ولایت له ټولیز پرمختګ سره به پیاوړې مرسته وکړي.